د نوموړي د معرفت په مراسمو کې د ترانسپورت وزارت د تفتیش رئیس وویل چې تغییر او تبدیل د اسلامي امارت یو اصل دی، نو د امراو له لوري چې زموږ په حق کې کومه فیصله کیږي موږ یې په پوره معنا اطاعت کوو، او اوس چې کوم اسلامي نظام حاکم دی دا هم د پوره اطاعت کولو پایله او حاصل دی. د مسؤلیت احساس به یې سره پیدا شي. مسؤلیت دا یو امتیاز نه دی چې چا تورکول کېږي چې پلانکی ښه مجاهد و، ډېر وخت یې قربانۍ ورکړلې، ستړیا یې ورکړلې، وینې یې ورکړلې، خولې یې ورکړلې، نو د هغه په حق کې موږ دا یو امتیاز ورکوو چې ته نه د پلانکي ځای رئیس یم. په دې زموږ په امارت کې داسې سپېڅلي مجاهدین دغسې ناست دي چې هم یې د شهداو کورنۍ ده، 4-5 کسه یې شهیدان شوي، چاپي ورباندې ول شوي دي، بندونه کټ کړي دي، موږ نور هېڅ نه لري. نو که داسې وایي چې دا مسؤلیت امتیاز وایي، هغو ته به دا امتیاز ورکول شوی وایي. دا په خاطر باندې دی چې په دې خلکو باندې موږ اعتماد دی چې څوک راولو دلته یې معرفي کوو، مشر کوو یې، څوک بیا وړو بل ځای، ځکه کار موږ فکر پکې کوو چې کوم ځای ښه وه د امارت اسلامي ته کې ښه ګټه رسول کېږي د خلکو سره او د دغه شناختو سره د خپلو ملګرو سره په څنګه طریقه وي، نو ځکه عزل نصب راځي. د ترانسپورت نوي ټاکل سوي رئیس سید سبحاني هغه په شو کارونو کې د یو بل سره د مرستې کولو په اړه خبرې وکړه او ویل چې ورسپارل سوې دنده امتیاز نه بلکې د یو دروند مسؤلیت په توګه مخې ته وړي. نوموړي همداراز ژمنه وکړه چې ورسپارل سوې دنده به په پوره ایمانداري، اخلاص او صداقت سره ترسره کوي او ولس ته د اسانتیا رامنځته کول به د چارو د لومړیتوبونو څخه وي. زموږ او ستاسې چې کوم مسؤلیت جوړېږي د عوایدو شفاف راټولول او خلکو ته خدمات عرضه کول. لکه شیخ صاحب مبارک چې وویل د ترانسپورت 2 شقه دي، یو طرف خدمات دي او بل طرف چې دی هغه عواید دي. نو خدمات که تاسې فکر کړی د خدماتو په خپل چې کوم ریاست دی د هغه په عنوان کې خدمات تر مخه دي، وروسته عواید دي. نو موږ به خدمات کوو، بیا به عواید راټولو. په وروستیو کې مخکني رئیس ښاغلي مدثر صاحب ته د مرکز کابل څخه د راغلي هیئت د همدې ادارې د پرسونل، لښکرګاه او میرویس نیکه ترانسپورټي شرکتونو له لوري ستاینلیکونه ورکول سو او یا د معرفت غونډه په دعا ویلو سره پای ته ورسېده. د یادولو وړ ده چې مخکنی رئیس ښاغلی مدثر د خوست ولایت د ترانسپورټ د رئیس په توګه په دنده وګمارل سو.